میا چې کله فایل ته لوډ شي او انپوټ وروشي دا پروټیک ډاکومنټ اخر کې لګي خو چې سار کې راغلي دي سیدو دلته بیا وایو بیا په غازي کې شی وو ته نو خلاص وو کلیک چې په وکه لومړی لیکل دي always open read only دا کمانډ مخ کې چې و دا خاید کې و سیدو خایدون وو اوس په 2020 کې به د سار کې راخوسته دی چې شي په خطر استعمالېږي دا کله چې یو ډاکومنټ ولیکل کتاب دی ولیکل ورته دیمو ته چاته ورکې ته چې خلی وکسا خو تغیرات شي کې کا ماکر ولا نو د دې پر ته مخکې یو اختریا میسج خلی درکوي چې ورور د مخالي د ډاکومنټ وکسا او تغیرات شي کې کا ماکر ولا بیا always read only نه کلیک وکي فایل سیو کوي چې کله خلاصوي نو مخکې وخت ریا شي کوي درکوي سیدو بس کلیک چې کله په وکي نیوازي وخت ریا دیر کې چې وازي شي کا مطالعه کا او تغییر په فایل کې شي کا مار ولا نو په داسې کې شي لیکل دي چې لیکوال تاسو یې چې وازي شي وکا مطالعه کا خو تغییر ماکر ولا بس کنوي کې کیسه کې بس ته چې یس کومي بس لیکوال خبره مو شیدو قبول ودو نه په فایل مینو کې د پروټیکشن کې او په انپوټ کله چې انپوټ ته شو پروټیک ډاکومنټ کې لومړی شیدو دا برخه دو اوس غیر فعالول ځکه نشي چې دا فایل مونږ شي کړو سو کړی دی نو یم لیکل دي انکریپټ پاسورډ وړه پاسورډ ورکې پاسورډ به چې کله د پاسورډ خپل فایل ته ورک ډاکومنټ ته کتاب لیکلی دی وخت په مصرف کړ دی د شاته پیسې ورکړي د کتاب مته ولې ک 2000 3000 شپږ 2000 باندې خلک په مصرفوي د کتاب لیکل نه خو ته غواړې چې لسته شي ونه غوړي او مو فایل څخه غیر سو استفاده ونه کی به مو غوړ خپل فایل ته پاسورډ ورکو به انکریپټ پاسورډ څخه شي کو استفاده کو هر کله چې کلیک وکړو نو په دې برخه کې به ته شي کې پاسورډ به ورکې اوکې به کې بیا به هغه پاسورډ دوباره بیا ورکې اطمینان په خاطر ترڅو چې غلط نه وي ورکړی اوکې به کې او فایل به شي کې دیز نه هم سیو کېږي بس کلیک وکړه فایل به سیو شي او بیا خپل کمپیوټر شي کا دویم ورته بیا ذخیره کېږي ترڅو شي اطمینان حاصل شي چې فایل شي دی بیا خیابل فایل چې اصلي فایل شي کا بیا رنګوله خم شي بس دا ځکه زه به ته ما چې کپی دی وي خو دویمه کپی دی او سیو کوم به هر کله چې ته فایل باندې کې اصلي فایل پاسورډ نه د خواسته سیدو د دویمه کپی چې موږ ته ذخیره کړی دی فایل شي کړی دی پاسورډ خواسته دی او چې کله کلیک وکړي نو فایل به چی شي چې خلاصيږي نو نه یله شو نو کوم تغیرات کې وستل شي ترڅو پورې چې تو صحیح پاسورډ شي نه وی کړی داخل کړی نه وي سیدو هر کله چې تو صحیح پاسورډ ورکړي وینه ورسته به تو فایل خلاصيږي او که غلط پاسورډ مو ورکو نو فایل مشي کېږي نه خلاصيږي صحیح شو او که صحیح پاسورډ ورکړي نو فایل به شي بیا به خلاص شي خو اوس تر څو صحیح پاسورډ ورکوو اوکې کوو نو موږ فایل به شي خلاص شي هر کله چې بیا موږ ته فایل ته لور شو غوړو پاسورډ ته نه ختم کو بیا ارڅو انپوټ او ډاکومنټ ته سیدو انکریپټ پاسورډ کله کلیک وکړو نو د پاسورډ به شي دیز نه بس خلی ختمي کوي اوکې کوي هر کله چې مو اوکې کو فایل بیا سیو کوي نو فایل به شي اشورګي بیا سیو اس کوي سیدو سیو اس کوي بیا مزه به تنج سیو کوي یو ورته دی فایل لا به شي دا به بل کپی ذخیره کوو بیا چې کله په دانه کلیک وکړو دا به شي نه لري پاسورډ به نه لري دا 2020 کې دا خواص لري چې تاسو به شي کوي زون ته فایل شي کوي که پاسورډ ورکوي زون ته به ذخیره کوي او کته نری مو کوي هم به شي کوي زون ته ذخیره کوي په نور کې نو وسایلو بیا چې کله انپوټ ورور روشي په دې کې ډاکومنټ پروټیکشن ته روشي ریستریکټ ایډیټینګ دا معنا چې واځي یاره دي شي دا په خیر کې بیا په تفصیل سره جواب خمه خو دلته دومره زده کوي چې واځي یاره دي شي ریډ کولای دي شي حکم تغییر د شي کې نشي کړ وستلای نو تغیرات ته پاسورډ ورکوي ډیر د نشي کړای لیکنه د نشي کړای خلی دی وستل شي مخکې خلی اختریا میسج ورکولو اوس شي کېږي موږ څه پاسورډ ورکو چې ورور دې مو ته دغه خبره نه پیډي نو اوس به شي ورکو پاسورډ ورکو بس لیمیټیشن پلګوي سیدو یا به هیڅ لیمیټیشن ما پلګوي چیک مارک ته ولګي یا سٹارټ کې صحیح شو داسې کې شي ورکا پاسورډ پلګوي او دوه درې او په خیره کې بیا په ورختنه شکه سره په ویو کې راوند دي سیدو ولته بیا یې لایکيږي اوکې کوی چې کله مو اوکې کو نو اوس شي کېږي تغیرات شي کېږي دا وکړغله نه سیو نه داسې کې ولا خبره سټاپ پروټیکشن ته یورګي بیا څو
ها دا ځکه ته چې خالي دی یلی شي صحیح دو نه را برخه کېشته یس سٹارټ کوو بیا پاسورډ ورکوو په خیر کې سیکشن نه برخه نه لګوو او پوری نه پاسورډ لګوو صحیح دو یو مشخصه برخه نه پاسورډ لګوو یو خاصه خانه نه پاسورډ لګوو دا چې کله ټول وایي به ولته په سیکشن نه په برخه نه بیا پیږي صحیح دو خو دومره خالي وایي چې پاسورډ مخالي دی یلی شي او بعض تغیرات شي کېږي نشي وصله اوس چې تغیرات کړو شي کېږي نه کړو وصله کېږي که سیو د کو که سیو د نو صحیح شو غوړې بس ټول کمانډونه شي شول په کمپیوټر کې غیر فعال شو ورور دې مو غوړې چې نه یلی دي شي بس بیا شي کا سټاپ پروټیکشن نه کلیک وکړه صحیح پاسورډ وکړه غلط پاسورډ بیا خم ورکې ورور دې مو بیا به شي کېږي بیا به حالت وي اوس شي کړای شي تغیر ایډیټ کړو واستای شي دا چا وظیفه وا دا په انپوټ او ډاکومېنټ پروټیکشن کې د ریستریکټ دي ها بل ریستریکټ اکسس ها یو بل فایل خو سو صحیح دو یو بل فایل خو دا نه مری ډون لګولای وو یا خدای ته نه هرڅو فایل ته په فایل کې انپوټ ترڅو په انپوټ کې ډاکومېنټ ترڅو بل ریستریکټ اکسس ته ار ډیجیټل دا ډول په انټرنیټ سپورټ کی ریستریکټ اکسس دي ته لیکي کې ورونه مو ته فایل وروسته په آنلاین ډول د شیر کو څلور 15 شپږ نه پورته شیر کو خو وته ته اجازه ورکوي چې ډیټ کړو ولې بل ته اجازه ورکوي چې وکی خالي مطالعه کې به موږ څخه استفاده کوو ریستریکټ اکسس او ډیجیټل سیګنیچر تا آنلاین ډول فایل ذخیره کوي په امریکا کې خلاصوي په کاناډا کې خلاصوي په کوبل کې خلاصوي بیا خپل شی ورکوي نوم ایمیل ادرس ورکوي په آنلاین ډول به شي کېږي ورداخل دا شي خو ضرورت داخل کې ایمیل سره یا فیس د رسمي وي او اکاونټ به د مایکروسافټ په کمپنۍ کې جوړ کړی وي او د ان ډرایو څخه به شي کې استفاده کوي په هغه صورت کې به ته شي کړای شي هر ډیجیټل سیګنیچر څخه شی وکي استفاده کړای شي بل مارک از فاینل د هم اپلاین کور کې د هغه وخت استعمالو چې کله مونږ تاسو والی کنه وکړو غوړو چې نور تغیرات کړو نشي مثال په ډول ته په کور کې نو سي لیکنه د وکړه خو په دا ډوره کې چې ورته د مو پاسورډ نشي ورکوي اوس پاسورډ ورکړي کور د ضروري پیدا شو غوړې کوټینه وځي شي کې مارک از فاینل کې نور کور شي دی بس دی خو څه وړه مشمول څه تغیرات کړو نو ولي ونه سپیډ کسا به شي کې مارک از فاینل کا اوکي کا سیدو خو یو کو فایل شي کې مته ذخیره کوی دا چې کله سیو شي او اوکې کا اوس کوم شمون وروغله ونه سپی په کیبورډ نه غوتی وایي نو به چې کیږي تغیرات نه کوي صحیح شو تر هغه پورې شي ډیټ انیوینی شي نه وی کړای کلیک نه وی کړای هر کله چې په ډیټ انیوینی کلیک وکي نو به چې کیږي اوس هر څه غیر فعال دي کنه دی پاره صحیح شو او هر کله چې په ډیټ انیوینی کلیک وکي نو به کړای شي چې وکي تغیرات په فایل کې شي کی رولي دا مو شی وو ډاکومېنټ پروټیکشن